دوی ټول څه چې لري سره غونډ کړي دي. یو شمېر یې له کورنیو سره دي، خو تر ډېره دا نارینه دي چې ممبۍ ته په مزدوریو پسې راغلي، دا چې خپلو کورنیو ته د یوه ښه ژوند برابرولو څه وګټي. داسې ښارونو کې چې همدوی یې ودانۍ کې مرسته کړې اوس تړل شوي، او دوی ډېر یې پکې خپلې چارې او غم خوړلو ته پرېښودل شوي دي. کلی کې خو به لږ تر لږه خواړه په لاس راشي، که دلته پاتې شول له لوږې به ومرو. یوه ښار کې مو یوازې یو سهار پر سړک د اوړي تر سره لمر لاندې سلګونه کسان ولیدل. 80 کلن رامدین ساکت یې له خپل وراره سره ګډ کار کاوه. BBC ترې وپوښتل ولې د حکومت دې خبرې ته انتظار نه کوي چې وایي د لیږد لار به ورته برابروي. له ډېرې مودې دا ډاډګیرنې اورو، خو هېڅ هم نه دي شوي. هر څه د شتمنو لپاره دي. هېڅوک زموږ په اړه فکر نه کوي. نو په پښو له تګه پرته بله لار نه لرو. ډېر نور بیا له هغه کوټو چې پکې اوسېدل ایستل شوي، ځکه د کرایې ورکولو وسې نه لاره. دا هغه خلک دي چې له وړاندې د ښار تر څنډو څو کیلومتره پلی مزل کړی، په دې هیله چې بیرته خپلو کلیو ته د تلو او سفر څه وسیلې ومومي، خپلو کورونو ته چې زرګونه کیلومتره لرې دي. له څه د پاسه 50 ورځني ښار بندیز وروسته یې زغم په خلاصېدو دی. هند تل د برابرۍ له ستونزو سره مخامخ و، خو لکه چې زموږ یادېږي دومره نه لکه اوس چې ښه روښانه برېښي. کور ته د مزله دا لار خطرناکه ده. لسګونه یې پر لار مړه شوي، چې یوه یې 12 کلنه جمالو مقدامي وه. دې د مرچو یوه کرونده کې کار کاوه چې د هند مرکزي برخې دې قبایلي کلي کې له کوره ډېره لرې نه ده. له 3 ورځو مزله وروسته پر لار وپرځېده. ډېره مې یادېږي، په تېره بیا کله چې هغه نجونې ګورم چې دې به ورسره لوبې کولې، ډېره راباندې ګرانه وه. دا څه موده مخکې حکومت د کډوالو کارګرو لپاره د ځانګړو اورګاډو چلن پیل کړی. تر دې مهال یې 650,000 بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو هند کې لږ تر لږه 40 میلیونه داسې کارګر شته. ډېر یې احساس دا کوي چې نور نشي تمېدلی. د دغه هیواد ځینې برخو کې ترینګلتیا په زیاتېدو ده. دا لویدیځ هند کې سورات سیمه ده. لومړي وزیر د مرستندویه ټولګې اعلان کړی چې دی وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي. د هغوی لپاره چې د هند پر سړکونو انتظار او پلي روان دي، دا چې دا به د دوی لپاره په څه معنا وي په اړه یې معلومات لا کم دي.